نن چې دنو په ژوندۍ کې زه ډېر زیات خوشاله یم او د الله پاک لاک لاک شکر ادا کوم. خوشحالي چې د الله تعالی په دین کې دا او د الله تعالی سره چې کوم تعلق دی دغه سره ساته. نن سبا زمونږ خلک څه وایي منځونه هېڅ هم مه کوئ نعوذ بالله، بل طرف ته وایي پیسه ګټه، وایي په پیسه کې چې دی نو عزت دی. او عزت چې دی نو الله رب العزت چې دی نو هغه په دین کې ایښودی دی. که تاسو وګورئ که نه څومره تبلیغیان چې دی نو هغه د دین دعوت ورکوي. بل طرف ته چې دی نو د نکاح خبره ده، هسې زه هم نکاح کوم که نه نو زما په تقدیر کې به الله پاک یو جینۍ لیکلي، که دا دښمن په کور کې وي، که دا دوست په کور کې وي، که دا د خپلوانو کې وي او که دا چې دی نو په پردو کې وي، دا به چې دی نو الله پاک ما ته چې دی نو ضرور راکوي. دې سره ټینشن به نه وي ځکه چې خدای دې موږ له پاکې ښځې راکړي، ځکه چې پاکې ښځې پکار دی که نه داسې ګنده خو ډېر زیاتې ګرځي. ګنده ښځې خو په دې معاشره کې ډېرې زیاتې دي. بل طرف ته چې زما د چا نه امید شته او نه مې د چا سره څه جلسي ده، بالکل په خپلې زندګۍ کې ډېر زیات خوشحاله یم. په خپله زندګۍ چې دی نو په خپله طریقه باندې تېروم. نن چې دی نو زه ما ته په زړه کې چې دی نو یو سکون دی، که زه یوازې زندګي تېروم ما ته چې دی نو څه پروا نشته دی چې آیا زما سره څوک شته یا څوک نشته دی. زما هغه ژوند ماشاءالله الله پاک داسې جوړ کړی او زه د الله نه لاک لاک شکر ادا کوم نن چې دی نو زما زندګي الله پاک ډېر زیاته برابر کړې ده. نه مې د چا سره چې دی نو تعلق ته زړه کېږي او نه مې چې د چا سره څه زندګۍ ته زړه کېږي چې زه واپس د دې خلکو زندګۍ ته لاړ شم او خپله زندګي تباه او برباد کړم. نه، زما زندګي چې ما څنګه سیټل کړل او څنګه مې چې دی نو واپس سټیبل کولو ته کوشش کړی دی او انشاءالله ډېر ژر به سټیبل شي او بالکل زه سټیبل کېدو ته بالکل روان هم یم. ځکه چې د الله پاک زه لاک لاک شکر ادا کوم چې الله پاک زه پیدا کړی یم او زه چې دی نو مسلمان پیدا کړی یم. زه په دې باندې ډېر زیات خوشحاله یم، نه چا عزتونو ته غل یم، نه چې دی نو په پردو جنکو پسې ګرځم او نه دې خدای ماله داسې وس راکوي. نن خلک نن سبا اینه که نه د مدرسو مخې ته چې دی نو هغه ولاړ وي او یا چې دی نو هغه چې دی نو د سکولونو مخې ته ولاړ وي او هغه چې دی نو د جنکو پسې چې دی نو ګرځي او چې کله انسان کمزوره شي او هغه بې غیرته شي نو هغه چې دی نو په جنکو پسې ګرځي. نن سبا چې زه دا اینم. بل طرف ته چې په ما خلک هم الزام لګوي چې وسیم غلط انسان دی. زه چې دی نو بالکل ما ته غلط انسان وایي، ما ته چې دی نو 100% غلط انسان وایي، خو زه د هغه رب چې دی نو عبادت کوم او رب به چې دی نو هغه فیصله کوي په هغه دنیا کې چې څوک غلط دی او څوک صحیح دی. دا به چې دی نو د فیصله الله رب العزت کوي او نه چې دی نو زما نه د چا نه توقع شته، نه مې چې دی نو چا ته جلسي شته، نه مې د چا نه نفرت شته او نه مې د چا سره محبت شته دی. خپله زندګي تېروم په خپله طریقه باندې، یوازې هم خوشحاله یم، بالکل خپله زندګي په خپله طریقه باندې تېروم او په ښکلې طریقه باندې تېروم. نن سبا خلک که ته وګورې که نه خلک وایي که نه چې زما سره پیسه ده او آیا دا بل انسان به زما محتاج وي او دا به زما سلیو وي یا زما غلام وي. نو موږ نه مخکې د چا غلامي کړې ده چې د چا سره تعلق ختم کړی. انشاءالله کوشش به کوو، بھرپور کوشش به کوو کوم الفاظ چې استعمال کړي دي په هغه باندې موږ کلک ولاړ یو. بل طرف ته چې دی نو پکار چې هغه هم چې دی نو چې موږ د چا سره تعلق ختم کړی پکار چې زموږ د خلکو سره هم چې دی نو هغه تعلق ختم کړي، هغه چې زموږ د خلکو نه چې دی نو هم په قلاره کېني. زه چې دی نو بالکل دا خبره بار بار کوم او زما په قسمت کې چې کومه جینۍ نو هغه څوک زما نه اخیستلی نشي. ګورئ دا ته زه وایم ګورئ ځکه چې الله پاک چې دی نو موږ له د پاکې ښځې راکړي، پاکې جینکۍ دی الله پاک موږ له راکړي او موږ چې دی نو زندګي دی الله پاک سیټل کړي. بلکې نن سبا که نه زه ډېر زیات خلک ینم یا د پیسو باندې تکبر کول یا چې زما سره پیسې را سره دي یا زما سره دا دي زما سره هغه شان دي. موږ د چا سره ځان نه کمپیر کوو. ګورئ زه موازنه چې د چا سره نه کوم، زما مخکې هم دغه زندګي او اوس هم زندګي تېروم او په خپله طریقه باندې تېروم. دغه چې نن چې دی نو زما د ټولو نه زیات شوق چې د ویډیو سره دی، د خپل موبایل سره چې زما دوستي ده او بس زما په سوشل میډیا ویډیو اپلوډ کول دي او دغه چې زما زندګي ده او زما د ټولو نه په زندګۍ کې خوښه زندګي دا هم ده. ځکه چې زه د خپل ځان سره زندګي تېروم په هغې کې زه چې دی نو تھینکینګ کولی شم، زه چې دی نو ځان دپاره چې دی نو یو ګول چې دی نو هغه تیارولی شم چې به آیا چې زما په زندګۍ کې مخکې زه څه کوم، مخکې به چې دی نو انشاءالله چې دی نو زه کامیابېږم انشاءالله ډېر ژر به سکسسفول شم. او دا ټینشن مه نه اخلئ، زندګي کې چې دی نو په قلاره لاره ده چې دی نو امتحانونه راځي، کله به امتحان راځي، کله به ښه وخت راځي، کله به بد وخت راځي. زه دې ته بالکل ټینشنونه نه اخلم او الله رب العزت زموږ عزتونه هم چې دی نو حفاظت وکړي. زه د چا خلاف نه یم، زه مخکې مې سیم یم او اوس هم سیم یم او بالکل داسې نشم برداشت کولی چې یو کس چې زما په زنانو پسې چې په بد نظر ګوري، دا بالکل زه نشم برداشت کولی، دا یو انسان نشي برداشت کولی. نو هسې زه ټولو پښتنو ته دا خواست کوم چې بالکل چې دی نو داسې نه دي پکار. زه خو چې دی نو عام طور باندې ویډیو جوړوم او زما کار ویډیو جوړول دي. که څوک خفه کېږي او که څوک خوشحالېږي خو زه به ویډیو بیا جوړوم. نو کوشش کوئ که نه زما دا ویډیو د نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ.